نن د روان کال 2020 د می یو کم 13مه نیټه ده. د لوی اختر درېیمه ورځ ده. د اختر خوشحالۍ لا روانې دي. د اختر نه څو ورځې وړاندې موږ د سوات د سیند په غاړه ناست وو. د اوبو شور او د غرونو له لمنو یخې سیلۍ راتېرېدلې او د ملګرو مجلس تود و. په همغه مجلس کې شاکر وویل نیازک خانه دا ځل به د اختر په ورځو کې د آزاد کشمیر په لور یو یادګاري سفر کوو. د ملګرو دا خبره راته یوازې د یو سفر بلنه نه وه، ځکه کشمیر زما لپاره د یادونو یو ستر باب دی. دا هم هغه کشمیر دی چې د نن نه 15 کاله وړاندې مې د روزګار په لټون قدمونه ورته ایښي وو. د ځوانۍ ډېرې ورځې او شپې مې همدې غرونو او درو په غېږ کې سبا کړې وې. ژوند رښتیا هم عجیبه سفر دی. پرون مې د مزدورۍ د ستړیا بار په اوږو و، نن د همهغو غرونو او لارو په لور د خوږو یارانو او دوستانو سره د چکر او خوشحالۍ په نیت روان یم. وختونه بدل شوي دي، خو یادونه لا هم د زړه په المارۍ کې خوندي پراته دي. هغه غزل مومن وایي ستا د لاس نښې پرتې دي ورکه یاره، محبت په صندوقونو کې سنبال دی. ځان مې تیار کړ، د ژوند د ضرورت سامان مې په بیگ کې کېښود او د خپل کلي نه په موټر سایکل د خوږو یارانو او دوستانو کلي بیزو خرکي ته روان شوم. د لوی نیر په غاړه یخې هواګانې لګېدې، د غرونو شنو لمنو سترګې راکاږلې او د سفر خوند یې لا پسې زیاته و. لاره لنډېده او زه د ملګرو په لور ورنږدې کېدم. تېر اخر بیزو خرکي ته راورسېدم. ملګرو کوسټر ته د سفر سامان خېجوو. ما هم خپل موټر سایکل ودروو. ستړي مشي وشول، غېږې تازه شوې او د سفر رنګ لا نور هم ښکلی شو. کله چې سامان برابر شو، د خیر دعا وشوه او موږ د خپل منزل په لور روان شو. د جوړ له لارې د کلي له کوڅو راووتو او د فلۍ په لور مو مخه کړه. په دې لاره چې زه کله هم د کرش مشینان وینم، نو هر ځل ماته د صابر صاحب شعر را په زړه شي چې زما د غرونو د ښایست له غمه هر سوداګر د کرش مشین او پولادي سپیناره راوړې. شعر مې په ذهن کې انګازې کولې او سترګې مې د غرونو په ښکلا پسې ګرځېدې. موټروې ته په رسېدو د ملګرو مجلس لا تود شو. چا ټوکې کولې، چا خنداګانې کولې او چا د پخوانو وختونو قصې را یادولې. ما به کله د کوسټر له شیشې یوې للمې ته کتل او کله بلې للمې ته. ما ته د صابر صاحب بل شعر را په یاد شو چې د سدو نه د سیندونو خوا کې اوسو، خو زموږ فصلونه اوس هم په باران دي. لاره وه، مزل و او د ملګرو د مینې نه ډک مجلسونه وو. رحیمداد چې موږ ورته د مینې نه بابو وایو وویل ظهور ملګري د هزاره انټرچینج سره ولاړ دی، هغه به هم له ځان سره بوزو. موږ هم په دې تمه وو، خو چې هزاره انټرچینج ته راورسېدو نو ومو کتل چې ظهور خان ولاړ نه بلکې ښه بېغمه ناست دی. ملګرو ورپسې غږ وکړ ظهور خانه راځه چې ځو. ظهور خان کوسټر ته په خندا راپورته شو، خپل سامان یې راواغست او د سفر ملګری شو. لا مو مزل ډېر نه وکړی چې شاکر بهار وویل یارانو زه وږی یم، ګاډې ودرېوې څه به وخورو. خو خانجي ورته په مسکا وویل شاکره لږ صبر وکړه، لا خو اوږد مزل پروت دی، شربت او بسکټ به درته راواخلو. خو شاکر کله منله. شاکر وویل سفر د خدای په خیر کې، خو زه وږی یم. تېر اخر یو پېټرول پمپ ته ودرېدو. ملګرو بسکټ، خواږه او شربت واغېستل او د لږې دمې نه پس بیا د سفر په لور روان شو. د مانسیرې له بازاره په وتو مو د یوې اټې یعنې د یو دوکان نه ټماټر، بادرنګ، اوږه، ادرک او کیلې واغېستې. رحیمداد د خپل یو ملګري سره اړیکه ونیوه. هغه ورته وویل شهزاد اجرا ستاسو په انتظار ده، هر کله راشئ. شهزاد اجرا د لوی سړک نه لږه پورته په یوه غونډۍ جوړه شوې ده، داسې ځای چې انسان یې په لیدو نه مړېږي. شاوخوا یې دنګ دنګ نښترونه ولاړ دي. د ګلونو خوشبويي په هوا کې خوره ده او د میوو ونې د طبیعت ښکلا لا نوره هم زیاتوي. ملګرو لږه ساه واغېسته. که فرمان حاجي و، که منجور، که شیر علي، که واجد علي، که علي اکبر او که نور دوستان وو، ټول د مینې او خلوص نه ډک په پخلي بوخت وو. یو چا وریجې سنبالولې، بل چا ټماټر او پیاز پرې کول او بل د اور انتظام کوو. شاکر بهار، امجد علي او اسرار ښه قلاره کټونو کې ملاست وو او فیاض لالا پکې 2 لاسونه تاو شو. ډوډۍ چې تیاره شوه ټولو په ګډه وخوړه. د سفر ستړیا مو پرې ماته کړه، دعا مو وکړه او بیا مو د خپل منزل په لور مخه کړه. د مازدیګر او د ماښام ترمنځ مظفرآباد ته راورسېدو. د غرونو په غېږ کې پرده دا سیمه د ښکلا یو ژوندی تصویر ښکاري. هر خوا آبادي، شنې لمنې او د غرونو خاموش عظمت سړی ځان ته راکاږي. غوښتل مو چې لږ تم شو او د دې ښکلا نه هم خوند واخلو. خلا مو اوږد مزل په سر پروت و. په لاره مو کوچیان ولیدل چې خپلې بیزې یې په مخه کړې وې. رحیمداد د رحمت شاه سایل صاحب شعرونه ویل
وخوړې مماڼې. او ماته د سایل سیب دا شعر را پزړه کو. کوچیان کوچیان دي کوچیان روان دي، لاروا مزل او اشپارو خپل تورې وزرې خورولې. سړکونه هم عجیبو، کله به د گاډو نه ډک وو او د سراغونو رڼاوې به هر خواته خورې وي، او کله به داسې خالی شول چې سړی به حیران شو. یوازې به مونږ زمونږ مزل او د شپې خاموشي وه. د غرونو په څوکو سپوږمۍ داسې ځلېده لکه د اسمان یو روښانه څراغ چې زمونږ د سفر ملګرتیا کوي. کله به د غرونو له شاره څرګنده شوه او کله به د وریځو په نرۍ پرده کې پټه شوه، خو بیا یې هم زمونږ د لارې ملګرتیا نه پرېښوده. په دغه خاموش او جادويي فضا کې مې د ګران ملګري فضل خان عابد شعر را په زړه شو چې دغه سپوږمۍ د که جانان د نور پې نه پوهېږم، خو خدای زر مې ورپسې اسمان ته ورسوه. شعر مې په ذهن کې انګازې کولې. سپوږمۍ د غرونو په سر ولاړه وه او موږ د شپې په خاموشه فضا کې د خپل منزل په لور روان وو. داسې ښکارېده لکه سپوږمۍ هم زمونږ د سفر ملګرې شوې وي. ډېر اخر د شپې ناوخته د باټا بدي سیمې ته راورسېدو. دلته مو د شپې د تېرولو بندوبست وکړو. فرمان، حاجي، منجور، شیرعلي او نور ملګري د وریجو په تیارولو بوخت وو او رحیمداد تورې چای پخولې. د شپې څه د پاسه 2 بجې وې. د غرونو خاموشي خوره وه. ستوري د اسمان په ټټر ځلېدل او د ملګرو د مینې نه ډکه ډوډۍ مو مخې ته پرته وه. مونږ ډوډۍ وخوړه. د ورځې ستړیا مو لږه ماته کړه. څو قدمه مو ووهل او بیا د خوب په غېږ کې د سبا د نوو منظرونو، نوو خاطرو او نوو قصو په هیله سترګې پټې کړې. الله ته منظوره وي نو د آزاد کشمیر د سفر د 2مې ورځې قصه به درته په راتلونکي ویلاګ کې واورم. تر هغې پورې په لوی سختن مو سپارم. د الله په امان.